فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. پدی آیاتونو مبارکو کی د حضرت یونس علیہ السلام د واقعی ذکر کیږي. حضرت یونس علیہ السلام د الله تعالی یو پیغمبر تیر شوی دی. په عراق کې یو خاریه وه او د هغې خاریې نوم نیونا. هغې نیونا خاریې ته حضرت یونس علیہ السلام الله تعالی دی را لیږلی و. حضرت یونس علیہ السلام داسې قوم ته راغی چې هغه قوم کې بت پرستي ډېره زیاته وه او حضرت یونس علیہ السلام دې قوم ته دعوت شروع کو د الله په حکم سره. نو د دې قوم د خلکو ورته وی که موږ د ستا د خبره ونه منو نو څه به؟ حضرت یونس علیہ السلام ورته ویل که تاسو خبره ونه منله نو په تاسو باندې به عذاب راځي. نو دې قوم ته یې موږ د ستا خبره نه منو. حضرت یونس علیہ السلام ورته چې تاسو نه منئ په تاسو باندې به عذاب راځي نو دی ورته موږ ته د عذاب علامات وښایه. حضرت یونس علیہ السلام ورته چې علامات یې دا دي چې 3 ورځې به د ستاسو دا مخونه تک زیړ شي او 3 ورځې به هم دا مخونه تک سره شي بیا او بیا به 3 ورځې به هم دا مخونه تک تور شي. دا به د عذاب علامه وي. د هغې نه پس به بیا د ستاسو توبه دا به نه قبلیږي، ایمان به نه قبلیږي بیا. نو حضرت یونس علیہ السلام چې کله دعوت ورکو دې قوم ته دې قوم خبره نه منله نو حضرت یونس علیہ السلام د دې قوم نه خفه ووتو. لاړو د قوم نه خفه ووتو. الله ورته حکم نو کړله، الله ورته ویلي نو چې ته لاړ شه. او حضرت یونس علیہ السلام خفه ووتلو. نو چې خفه لاړلو نو دلته قوم پوه شو چې لکه دا خو د حضرت یونس علیہ السلام لاړلو او دا خو دې پیغمبرو خو اوس په د عذاب انتظار به کو چې دا به څه حساب وي. نو 3 ورځې د دې خلکو دا مخونه تک زیړ شول چې یو بل ته به یې کتل نو یو بل ته به ویل که دا مخ ته ډېر زیړ نه دی نو یو بل ته بیا 3 ورځې پسې دا مخونه تک سره شول. چې دا مخونه تک سره شول نو د قام مشران ورته وی لکه وي دا خو د هغه پیغمبر خبره رښتیا شوله چې هغه ویلو چې 3 ورځې به هم دا مخونه زیړ شي او 3 ورځې به هم دا مخونه تک سره شي. نو دا ټول خلک راووتل یو میدان ته راووتل. لوی واړه نارینه زنانه بوډاګان څاروي ځناور هم ځان سره راوویستل او په میدان کې الله ته سجده ولګوله او الله ته چغې جوړې کړې. د قوم هلته خو پوه شو د عذاب علامات ښکاره شول چې پوه شول لکه دا خو عذاب راځي، هلاک کېږو، تباه کېږو. نو الله ته چغې جوړې کړې او الله ته دا مینت زاري وکړله وایي موږ هغه دین قبلو چې کوم دین موږ ته حضرت یونس علیہ السلام راغلی و هغه راته دعوت راکړو. یا الله هغه دین موږ قبول کړی دی او وی خدای چې ته ستا څه احکامات یې موږ بې منو خو د عذاب رانه سرې دا رانه واپس کړې. نو الله ډېر رحیم کریم بادشاه دی، ډېر مهربانه بادشاه دی او د اویو میندو نه څه دی زیاته مینه کوي د بنده سره. الله د دې هغه مینت زاري قبوله کړله، عذاب ته الله واپس کړلو. دلته حضرت یونس علیہ السلام د دریاب په غاړه باندې ناست و. د چا نه یې تپوس وکړو ویې لکه وي د نیونا ښار د کلي څه حالت دی، عذاب پرې راغلی دی او که نه دی راغلی؟ هغه ورته وي زه ته اوس راغلم د ښار نه، بلکل ښار والا خلک خو صحیح سالم وو، هغې باندې خو عذاب نه دی راغلی. حضرت یونس علیہ السلام هغه ښاري ته خپل کلي ته واپس لاندړو. هغه وی که دا زه لاړ شم ښاري ته واپس نو دا خلک به ما د روزجن به مې وګڼي، خلک به راتي چې دا تا چې وي چې عذاب به راځي او عذاب خو رانغي. نو حضرت یونس علیہ السلام واپس نشو. هغه لاړو دریاب په غاړه ناستو، یو کشتی راله کشتی کې کېناستو وایي زه بس د دې کلي نه ځمه. نو چې کشتی کې کېناستو د کشتی چې کله د دریاب منځ ته ورسېدله الله دې کې وایي اذ ابق الی الفلک المشحون. نو چې کله دا کشتی د دریاب د منځ ته ورسېده نو په کشتی طوفان راغی، د اوبو چپو به کله یو طرف ته وړه کله بل طرف ته وړله.
نو د کشتۍ چې کوم چلوونکي سړی نو پخوا په هغه زمانه کې دا د هغې یو قاعده او یو قانون چې کله یو غلام د خپل آقا د اجازت نه بغیر روزي او په کشتۍ کې کینی په دریاب سفر شروع شي نو په دې کشتۍ به بیا څه دی طوفان راځي. دا د هغه خلکو څه دی یو دغه غوندې جوړ شوی یو عقیده غوندې جوړه شوې وه. نو حضرت یونس علیه السلام پوه شو چې لکه دا خو زه د الله د اجازت نه بغیر راوتیم او دا جوړې د کشتۍ زما د وجې نه څه دی دا جوړې زما د وجې نه په دې کشتۍ طوفان راغی. نو د خلکو حضرت یونس علیه السلام می وي زه دې دریاب ته زه دانګم چې دا تاسو خو باقي بچ شئ که نه. هغې ورته نه ته به نه دانګې وي ته بزرګ سړی ته مشر نو وی قرعه به واچو خسړې به واچو نومونه به ولیکو خسړې به واچو چې د چا نوم پکې راوختل هغه به دریاب ته څه دی به دانګي نو دا باقي خلک به څه دی دا به بچ شي. نو چې څنګه یې خسړې واچوله الله دې آیتونو کې پخپله فرمایلي دي وی چې خسړې واچوله نو یو پیره پکې د حضرت یونس علیه السلام نوم راوته په دویمه په دریمه بس چې په دریمه د هغه نوم راوتل هغه د کشتۍ په غاړه ودرېدو او بس دریاب ته ودانګل. چې دریاب ته ودانګل الله دې آیات کې وی فالتقمه الحوت وهو ملیم وی الله وی ما ورله یو غټ مایع تیار کړو یو غټ کب مې ورله تیار کړو وی هغه مایع چې دی یو نوړی کړلو او تیر یې کړلو وهو ملیم او دې څه دی تیر کړلو ملامت یې کړو دی و چې کله دې تیر کړلو حضرت یونس علیه السلام د مایع په خېټه کې څوک وایي چې 7 ورځې څوک وایي چې 20 ورځې خو اکثر علما وایي چې نه 40 ورځې دی د مایع په خېټه کې څو ورځې لکه 40 ورځې هلکه د مایع په خېټه کې ولا الله پاک دار یو شي انتظام بس کړو ځکه الله په هر څه باندې څه دی قادره دی. بیا 40مه ورځ چې پوره شوله حضرت یونس علیه السلام چې کله د مایع د خېټې ته لاړلو نو د الله ذکر به یې کو د الله ذکر یې کم ذکر کولو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لږ ووایه د الفاظ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. هلکه د مایع خېټه تیاره ده او که نه ده تیاره د مایع په خېټه کې په تنګ ځای کې په سخت ځای کې حضرت یونس علیه السلام پروت و الله صحیح سالم ساتلی پکې. لیکن علما فرمایي تفسیرونه هم لیکلي دي چې د کم سړي غټ نه غټ حاجت وي سخت نه سخت حاجت وي که هر قسمه حاجت وي که قرض وي که هر څه وي او دې روزانه دا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وی ویل د دې کلمې د برکته به دی الله تعالی هغه د سختو مشکلاتو د هغه تیارو نه ویسه دی الله وباسي. بیا علما وی چیرې د دې تعداد څونه ویل پکار دي نو چې کم صوفیه کرام علما دي هغې وی چې کم از کم چې په ورځ کې نه دي 140 پیرې 41 مرتبه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا به وی خو دا به په تصور سره وی په څه سره لکه تصور څه مطلب تصور دا مطلب چې قبلې ته به مخ وي خبرې به چا سره نه کوي او دا ذکر به کوي او دا تصور کې به راولي که قرض وي مثال نو دا ذکر به کوي تصور کې به داسې راولي چې خدای زما دا قرض د دې تیارو نه ما بچ وساتي د دې نه مې بهر کې که د کاروبار مشکل وي که هر قسمه مشکل وي دا ذکر د علما وي چې دا د کوي الله به نجات څه دی دا مشکلاتو نه ورکي. لکه څنګه چې حضرت یونس علیه السلام د مایع د خېټې نه ووتلو الله به سرې ده ته د قرضونو نه دغه شانتې د نورو سختو مشکلاتو نه به الله ده ته څه دی نجات ورکوي. ښه چې بیا کله دی د مایع د خېټې نه راووتلو نو الله دې آیات کې فرمایي فنبذناه بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیه شجرة من یقطین. مطلب د دې څه دی الله وی چې کله دی د مایع خېټې راوغورځولو الله مایع ته حکم وکړلو چې مایع لاړ شه د دریاب غاړې ته او چې دا کم امانت د ستا په خېټه کې پروت نو دا بالکل صحیح سالم څه دی را بهر کا. مایع د دریاب غاړې ته راغی حضرت یونس علیه السلام یې راوویشتلو چې ویې کتل د دریاب په غاړه حضرت یونس علیه السلام پروت الله تعالی په خپل قدرت سره د حضرت یونس علیه السلام په دې بدن د پاسه د کدو دا پاڼې نه دي ځکه دا بدن یې وي اوبړی شوی بدن یې څه دی دا بالکل نرم شوی نو د نور پې بد لګېدو نو الله ورته د دې کدو دا پاڼې نه دي دا کدو دا اونه دا تنه چې ده
دا ورته الله زرغونه کړه د پاڼو پې سوري جوړ کړلو او د ځنګل اوسو ته الله حکم وکړو وی لاړ شئ حضرت یونس علیه السلام له پی ورکړې د ځنګل اوسې به راتلې او حضرت یونس علیه السلام له به یې څه دی پی به یې ورته څه دی دا به یې ورته برابرول نو حضرت یونس علیه السلام بیا د هغې نه پس چې دی حضرت یونس علیه السلام بیا دوباره خپل قوم ته بیا هم راغلی دی نو نوره واقعه به انشاءالله که الله جون غوستی بیا به انشاءالله سبا بیان کړي وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بېشکه چې حضرت یونس علیه السلام هم د پیغمبرانو نو اذ ابق الى الفلک المشحون هغه وخت چې دی روان شولو یو کشتۍ ته ډکې ته فساهم نو قراندازي وکړله فکان من المدحدین پس شو دی د مغلوبو نه فالتقمه الحوت پس یوه نوړی کړو د لره وهو ملیم او دی ملامته فلولا انه کان من المسبحین الله وی که د دا ذکر نو کړی د دا تسبیح نو کړی للبس فی بطنه نو پاتې شوی به دی فی بطنه په خېټه د دغې مۍ کې الی یوم یبعثون تر د ورځې د قیامت پورې چې خلک به راپاسي یعنې تر قیامته پورې فنبذناه بالعراء پس وغورځولو موږ ده لره په یو خالي میدان باندې وهو سقیم او دی بیمارو وانبتنا علیه الله موږ را زرغون مکړلو په ده باندې شجرة من یقطین یوه اونه د زیلو والا غټو غټو پاڼو والا وارسلناه او لیږلو موږ دی الی مئة الی مئة الف او یزیدون 100,000 خلکو ته بلکې د دې نه هم زیاتو ته پیغمبر فآمنو پس نو هغوی ایمانونه راوړل فمتعناهم نو الله موږ پیدا ورکړه هغوی ته الهین تر یو وخته پورې صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين خدای موږ چې دا کم درس وکړو یا الله دا درس په خپل دربار کې قبول کړي خدای که زموږ نه څه کمی شوي الله ته موږ ټول معاف کړي یا الله موږ ټوله ته په دنیا او آخرت کې اجرونه ثوابونه را نصیب کړي دا ناست چې کوم ملګري دي خدای د چا څه مشکلات ختم کړي یا الله د چا څه پریشانۍ ختمې کړي حکمت شاه او بازوی بیمار دی مشر زوی بیمار دی ټولو ته په جمع سر دعا وکړي خدای روغ صحت یې نصیب کړي یا الله شفای کاملې نصیب کړي خدای پاکه نور چې څومره بیماران دي خدای ټولو ته روغ صحت نصیب کړي یو اصل خان دی د څوک رشته دار وفات شو ټولو ته په جمع سر دعا وکړي یا الله مغفرت یې نصیب کړي خدای د قبر منزل ورته آسان کړي نور چې څومره مسلمانان وفات شوي دي خدای د ټولو مغفرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم